اوبه د انسانانو په ژوند کې ډیر حیاتي رول لري ځکه چې د بشر پر اقتصادي ژوند یې زیاته اغیزه کړې ده. ځای جوړ و، 2 منزله ځای جوړ و، باغ و، درختې وې وچې سوي وې او کور دروازه بنده وه په دې خاطر چې د اوبو د نشتوالي په خاطر باندې. د اوبو مسئله په نړۍ کې نن سبا ډیره مهمه ځکه ده چې خوږې اوبه کمې دي او اړتیا یې زیاته ده. هر هیواد هڅه کوي چې خپلې اوبه داسې مدیریت کړي چې له مخې وکولای شي د برېښنا، کرنې او څښاک په برخه کې ترې ګټه پورته کړي. 50% ولس ټوله فرار ته مهاجرت ته مجبوروي چې موږ لاړ شو. همدې ارزښتونو ته په کتو په افغانستان کې نظر د اوبو نورو سرچینو ته له سیندونو او کانالونو ډیره ګټه پورته کیږي، نو ځکه یې د مدیریت کولو ګړندۍ هڅې روانې دي ترڅو د هیواد اقتصادي وده پیاوړتیا ومومي او هغه وچې دښتې خړوبې شي چې له پیړیو راهیسې شاړې پرتې دي. دا زموږ ډیر ضرورت دی و دغه بند ته، د بخش آباد و بند ته چې موږ دا ټول عمر په انتظار د بخش آباد د بند تیر کړی دی. مونږ په دې مستند کې د هیواد پر لویدیځه څنډه پروت فرا ولایت بالابلوک ولسوالۍ فرارود سیمې ته ځو څو هلته د هیواد په کچه یو له مهمو بندونو څخه چې تر کجکي بند وروسته د ډیرو اوبو ذخیره کولو وړتیا لري د وروستیو کارونو او پرمختګونو په اړه تحقیق او څېړنه بشپړه کړو. ما میگم این بند سر این بند کوشش کنه که بند و خیر جور شه. ما به کسایی حاضره که میگه ما زمین آخر مفروشی میده سر این بند مصرف کنیم. الله سره راځي چې موږ هم کوم خبره کوو صرف د داخلي الفاظ مو نه دي، څه چې کوو هغه په عمل کې هغه انشاءالله عملي کوو او کړي مو هم دي. فرا د افغانستان په لویدیځ کې هغه ولایت دی چې د وروستیو وچکالیو له کبله پکې د اوبو سطحه ډیره ټیټه شوې ده، نو د بخش آباد بند په جوړېدو به تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې تغذیه او د بېځایه لګښت مخه به ونیول شي. دغه راز د سیلابونو اوبه مهار او د سطحي اوبو په برخه کې به رغنده رول ولوبوي. یاد بند 422.2 متره اوږدوالی او 8.9 متره اعظمي لوړوالی لري. سیمې ته په رسېدو مو ولیدل چې د ځایي خلکو د خوښۍ احساس ژوند بښونکې هیلې ټوکولې د پیړیو تندغري ارمانونه پر حقیقت بدلیدو ته بیخي لنډ شوي دي. زموږ د خلکو په ملاتړ، زموږ د ولس په ملاتړ او د مجاهدینو په ملاتړ باندې دا کار وسو، نو اوس انشاءالله اوس موږ بیخي ډاډمن یو، سل په سل کې موږ امیدوار یو چې انشاءالله زموږ بند به د خیره وتړل شي. ډېر امیدوار یو، خوشحاله یو. شرکت څخه اوس په ښه ګړندیتوب کار کوي، ورځ یې په کار مخکې اچولې وه، اوس یې خپله شپه هم په کار واچي. په دې خاطر باندې که په دې کې دوی بریالي سوه نو موږ به ګلان پریان بیا د دوی په غاړه ګلان ورکو، او که کار مخته ونیسي خو هغه د فرا د خلکو هیلې به بیا دغسې نیمګړي لکه د 100 کاله چې نیمګړي پاته بیا به دغه نیمګړي پاته. په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د میوو شنه بوټي له تندې وچ شول، فراخیانو ته د څښاک اوبه نه رسیږي او شاړې دښتې آسماني رحمت ته د امید سترګې غړوي چې د دې بند په رغېدو به دغه ټولې هیلې د ژوند سا واخلي. د فراه خلکو اوس هم زه بله ورځ تللی وم هدش ته، ځای جوړ و، 2 منزله ځای جوړ و، باغ و، درختې وې وچې سوي وې او کور دروازه بنده وه په دې خاطر چې د اوبو د نشتوالي په خاطر باندې. که دا بند موږ ته وتړی سي نو موږ د پیرار څخه ساتل کېږو. د بند بخش آباد موږ امید لرو خدای ته و شیخ صاحب ته و امارات ته چې هر څه زیاتره چې زموږ د بند بخش آباد بند جوړ شي. فعلا موږ د توندې مشکل لرو چې ټکه اوبه په فراه کې نشته، څهان رسېدلي 150 متر ته. کله مو چې د بخش آباد بند په جوړېدو کې د ولسي همکارۍ وپوښتل
نو خلکو په دومره ډاډ او سپېڅلو ولولو ټټر واهه چې د دغه بند رغېدو په چارو کې د اسلامي امارت سره هررخیزو همکاریو ته ژمن دي او هیڅکله به دریغ ونه کړي. ما میگم این بند سر این بند کوشش کنه که بند و خیر جور شه. ما به کسایی به حاضره که میگه ما زمین آخر مفروشی میده سر این بند مصرف میده که از ما بخواه ما اولاد آخر میده نفر بخواه پول بخواه زمین خور مفروشی سرا خور مفروشی که او باید او داشته باشه ما که او نباشه خو اینجا زندگی نمیشه. زموږ د فراه ولایت ټوله ولس حتی نرو ښځه ټوله موږ ودې ته اماده یو. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم د ولس په نمایندګۍ خبرې کوم. موږ ټوله دغه ووډ ورکړی دی او دا ډاډ ورکوو اسلامي امارت د اسلامي امارت تر شا ولاړ یو او موږ خوشاله یو چې دوی زموږ سره همکاري کوي او ټوله دې ته ژمن دي چې په هره معنا وسي ولو که د سر په بیه وي زموږ خلک په مالي او په ځاني توګه باندې موږ ولاړ یو چې دې بند جوړول وسي ځکه چې دا یو حیاتي پروژه ده. د یادونې وړ ده چې دغه بند په کلني ډول د شاوخوا 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د زیرمه کولو د 8590 هکټاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو او د 22 میګاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. بخشاباد بند د کجکي د بند راوروسته یو لوی بند دی 1380 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي 20 کیلو میګاواټه برق تولیدوي او تاسو پوهیږئ فراه یو پراخ دښتونه زراعتي دښتونه لري چې په دې باندې کېدلی شي تر 1 لک هکتار پر ځکه خړوبېدلی شي د دې بند له لارې او زموږ د هېوادوالو دپاره کاري فرصتونه برابرېږي. همدا اوس فراه ولایت ډېر سبزیجات او میوهجات لري. د دې د بند د جوړېدلو سره به نور هم دا پراختیا ومومي. هیره دې نه وي چې فراه ولایت ډېرې پراخې حاصلخیزه ځمکې لري خو د وچکالۍ له کبله شاړې پاتې دي او د دغه بند په جوړېدو به جلوهلې ځمکې خړوبي او حاصلات به دومره ډیر شي چې د نورو ولایتونو اړتیا به هم پوره کړي. او دا بند چې دی یوازې د فراه نه دی دا د ټول افغانستان دی او د فراه میوه و باغونه و بادرنګ و غنم و ټول افغانستان ته بودیجه ده او ورکوي. په دې باندې باید زموږ امارت اسلامي باید ژر کوشش وکړي چې دا ژر جوړ شي. فراه ډېرې ښې مځکې لري او خلک هم د زراعت سره ډېر بلد دي. تقریبا دا اوس سبزیجات موږ ټول افغانستان بلکې خارج ته هم ځي د فراه ولایت سبزیجات که اوبه دلته برابرې شي او بند ورغول شي تقریبا د غنمو اوس موږ ټول افغانستان ته اوس موږ صادرات کېږي د فراه ولایت څخه. اطمینان درکو که دغه د فراه د بخشاباد بند وتړل شي نو فراه ولس ډېر ښه پرمخ ځي او انشاءالله ته خو دا څه کوې چې د فراه ولس به دلته خپل هغه مثلا زراعت یا دغه خپل بساینه وکړي خو نورو ولایتو ته یا خارج مملکتو ته به انشاءالله د دغه زراعتو او میوهجات لاړ شي. د بخشاباد بند په جوړولو سره به خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو ته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او پردیو هیوادونو ته به پر سختو او مرګونو لارو له تللو هم ډډه وکړي. دغه بند څخه بیا تر هغه ځایه پورې به دغه سړک چې جوړیږي دا د فرایي ولس دپاره د کاریګرو یو زمینه برابریږي. نور دغه کانالونه چې جوړیږي هغو ته به د کار یو زمینه برابره سي. اوس خو تاسو ته معلومیږي زموږ کاریګر هم بیکاره دي روزانه روان دي نورو کشورو ته هغه هم متاسفانه چې په نورو مشکلاتو اخته کیږي. نو که دغه د بند کار تیز سي نو فرایي ولس ځوانان به د نورو کشورو څخه هم راوګرځېږي دلته به پر کار سي نور ډېر اسانتیاوې به ورته برابرې. دا زموږ ډېر ضرورت دی و دغه بند ته د بخشاباد و بند ته چې موږ دا ټول عمر په انتظار د بخشاباد د بند تیر کړی دی او اوس مو عمر اخر دی. بیا هم په اخر عمر کې موږ غواړو چې د آینده نسلو دپاره یو وثاقي اساني جوړ سي او دغه بند به موږ ته جوړ سي چونکې موږ خپل 90% مشکلاتونه په خپله پوره کولی سو. هم به د شیطاني مؤسسو د کارو څخه خلاص سو هم به د نورو حسابو څخه موږ خلاص سو هم به ملا څخه
خلکو د جیب او د درګاه څخه کوتای په خپل ځکه په خپل جایداد په خپل باغداري په خپل جانداري په خپل مالداري په خپل زراعت په موږ خپل اولادونو افزانونه په ښه توګه ساتندوی سو او ساتنه به ځینې وکړو. خو کچيري یاد بند ونه رغیږي او د اوبو زیرمې تغذیه نشي نو امکان لري چې دغه ولایت ډیری خلک د وچکالۍ له کبله کوچ کولو ته اړ شي ترڅو ژوند وپایي. دا درته ویلی سم چې که تر 2 کاله پورې 3 کاله پورې آینده چې راځي که دغسې وچکالیان یې الله پاک پر موږ باندې لکه اوس چې دا 2 کاله دي او دا بند جوړ نسي زموږ د فراه 50% ولس ټوله فرار ته مهاجرت ته مجبور وي چې موږ لاړ شو ځکه چې اوس موږ د چښلو د اوبو سره دا اوس موږ ډېر ولسوالیان دي چې د چښلو اوبو سره زموږ ټوله ساحې دي چې هغه کومې زراعتي وي مځکې وي معنا باغونه و درختې وي چې دا 2 کاله کرل کېدله دا 10 کاله 15 کاله اوس هغه ټول سانان وچ سوي دي. بند بخش آباد د فراه ولایت دپاره یو ډېر مهمه پروژه ده ځکه چې تقریبا دا د 50 یا د 60 کالو ارمان دی د فرهي ولس او دلته د اوبو سطحه هم ډېره کښته ده که چیرې دا بند ونه رغول شي کېدای شي زموږ ولایت د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر مخ شي. د دې بند تړل خو تاسو ته معلومیږي چې د فراه ولس ته دون اړین دی دون ضرور دی چې که دا بند ونه تړل سي نو د فراه ولس خو هغه دی تاسو ته معلومیږي چې ورځ تر بلې اوبه کښته روانې دي د اوبو ګل هغه دی څو تقریبا په بعضو ولسوالیو کې 100 متره لا اضافه کښته تللی دی نو دا بند که ونه رغول سي نو د فراه ولس به تر نیم هم اضافه او فرار ته مجبور سي دا اوس هم مجبور دي. د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو. دا چې فراهي ولس کلونه د بخش آباد بند رغولو هیلې په زړونو کې ژوندۍ ساتلي او پر همدې زړه تکیه کوي چې یوه ورځ به د وچکالۍ ټغر ټول شي شاړې او جلوهلې ځمکې به پر اوبو مړې ژوند به یې خوندي او د غربت تورې ورځې به یې رڼې شي. نو وخت را رسېدلی چې دغه نیمګړې هیلې اوس د پوره کېدو پر لور اوج ته ورسیږي. تاسو دغه غوښتنې یا ستاسې کومه مطالبه چې تاسې لرئ د بخش آباد د بند په باب باندې هغه انشاءالله زه سل په سل چې تاسو ملاتړ یم تاسو شاته ولاړ یم چې کوم مشکل یې هغه به اول موږ وزیر صاحب ته هدایت کړو دی به په خپلو امورو کې په خپلو ماتحت باندې به دی خپل کارونه مخته وړي او چې کومه خبره تر موږ معفو کړو بیا به موږ انشاءالله هغو ته دا خبره کوو. هغه الله تعالی لره دې حمد وي چې هم بودیجه پیدا شو هم د اسلامي امارت قدرمن مشرتابه هم ریاست الوزرا او هم اقتصادي مرستیال صاحب دلته راغلو موږ ته بودیجه په اختیار کې راکړه دا کار شروع نو موږ هلته راغلو د انحرافي تونلونو شو دیغه کار پاتو په یو کې د سرایونو نو سوي نه خواته د لار نه خلاصه خو نن چې موږ وینو الحمدلله دا هم خلاصوي دي او تاسو معلومه ده چې کله دغه انحرافي تونلونه په کار باندې شروع وکړي بیا بدلته یو کافردم جوړیږي چونکه دا د اوبو انحراف مخه دی خواته په تونلو کې شي نو اساسي کار به بیا د بند التکته جوړیږي. امیدواري دا ده چې هغه وخت چې ورکول شوی د اسلامي امارت د خوا سویات شرکت په هغه معینه موده کې به کار پای ته رسیږي ځکه اوس چې نن موږ رالو کارونه مو ولیدل الحمدلله کارونه ډیر په چټکۍ باندې روان دي. امیدواري دا ده چې په هغه ټاکلي وخت باندې به پروژه شرکت اسلامي امارت ته په تسلیم باندې ورکوي. اوس الحمدلله کار ډیر ښه منظم روان دی په کار کې څه ستونزه نشته د دې 2 یا 3 میاشتو څخه را په دې خوا کار ډیر ښه په چټکۍ روان دی ولس ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله تعالی دا کار کیږي او بند تړل کیږي ان شاء الله ولې موږ امیدوار سوي یو. خو د لویو او ملي پروژو د ترسره کولو لپاره ډیرې بودیجې او وخت ته اړتیا ده ترڅو کارونه په منظم ډول مخ ته لاړ شي. فراه ټولو درنو شریف ولسونو ته موږ
ډاډ او اطمینان ورکو چې د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطح باندې د بخش آباد د بند جوړولو ته هغه ډیره توجه لري. اسلامي امارت ورته متحد دی. څرنګه چې دا یو لوی ملي پروژه ده، طبعا به وخت پکې لګیږي، پیسې ډېرې غواړي دا او کلونه غواړي، یعنی دا یو وړه پروژه نه ده، یو کوچنی کار نه دی. نو زموږ هیوادوال دي امیدواره اوسي سلسله موږ اطمینان ورکوو د اسلامي امارت له اړخه چې د دې پروژې باندې به کار روان وي. دا د افغانستان په سطح یا د هیواد په سطح یو ملي پروژه ده، غټه پروژه ده. خامخا کار یې ډېر ځانګړی شوی په دغه دی چې یو مواد یا یو کوم شي ته چې ضرورت لري هغه په پوره وخت باندې په خپل وخت باندې نشي را رسېدلی. او دوی دې هېڅ کله دا تشویش نه کوي چې د بخش آباد بند به یا ګوا کې موږ ته داسې کمزورې کار روان چې هغه ماسې هغه موږ یې پر مصرفه کړي اوس الحمدلله اوس ورځ تر بلې یا په هفته کې چې موږ راځو دلته د پروژې څخه نظارت کوو او شرکت مسؤلینو ته ځینې سپارښتنې کوو. هغه هفته په هفته چې راځو په کار کې ډېر تغیرات وینو. په همدې موخه مو له کار ځایه هم لیدنه وکړه څو وګورو چې کارونه څومره مخ ته تللي. مونږ ولیدل چې انجینیران په کار بوخت وو، کارونه چټک پر مخ روان او کاریګرو هم خوښي څرګندوله. دا ډاډ ورکوي چې په ټاکلي وخت سره ترسره کېږي. فرعي ولس ټول ګوري، راځي دلته عملا ډېر خوشحاله دي. دا خلک د کارونو لیدنې ته راځي، دلته چکر ته راځي. دوی خپل هم ګوري، که موږ تشریح نه کوو هم ورته ګوري. نو موږ هم غواړو د خپل پلان په مطابق مخکې لاړ شو. کوم سکیجول چې موږ لرو د هغې په اساس باندې مخکې لاړ شو کار وکړو. خیلی خوشحالیم چون که ما گفتن از این چند وقت میشه مثلا ما اینجا کار میکنیم، همگی به چه یک منطقه مثلا بیامدیم به کار کردن آمدیم، بالاخره دیگه چند نفر از اینجا چند صد نفر اینجا کار میکنه، بالاخره سعی میکنیم از اینکه کشور بیگونه بریم کار کنیم، وطن ما هم آباد میشه دیگه. پروژه هم سعی میکنیم کار میشه بالاخره پروژه برق درست میشه، بالاخره همه کار ما بالاخره شکر خدا میشه. میگی ما بخش سیمکاری و قالب بندی کار میکنیم، مدت یک ماه میشه پروژه شروع شده کار میکنیم. الحمدلله باعث افتخار وطن ما هسته، به وطن هم هستیم، آرامی هم هسته. هر ساعتی که دل ما مست باشه به خونه و جا هم میریم، خدا رو شکر باعث افتخار مونه. کاریګر دا خوښي هم څرګندوي چې د بند جوړولو ټول وسایل او مواد پر وخت انتقالیږي او کارونه یې ښه په چټکۍ سره روان دي. لا اوس هر څه سپورټینګ کېږي، د موږ اکمالات کېږي، اکمالات شوي په ساحه کې هر څه د موږ وسایل اماده دي، کار جریان لري ورباندې. ډېر تغیرات پکې راغلي ځکه اکمالات د موږ 100% دي. کوم شی نه چې د موږ ضرورت هغه موږ ته ټول اماده شوي دي، کار پر روان دی. نو تاسو خپله په ساحه کې ګورئ ټول کارونه عملا ګورئ چې 2 شفته موږ کار لرو د پخوا په څېر باندې. ما دیگه همین قسم کار ما سیمکاریه دیگه تقریبا 1 ماه میشه که این پروژه شروع شده، کار میکنیم دیگه. شکر خدا دیگه از وطن ما بدی میشه، به کشور خود هم هستیم، کسی نیه تا کلمه گپ بزنه به کشور غریبه باشیم دیگه. بالاخره دیگه شکر کار میکنن دیگه، همین جگه دیگه کار ما به گرد هسته. مسئولین هم له کارځای څخه نظارت کوي او هر څه له نږدې څاري تر څو کارونه په ښه شکل او چټک مخ ته لاړ شي. د اول پاس کاری چې انحرافي تونلونه دي کار روان دی، چون کې دا یو پیچلی کار دی. په غره کې دننه کار کول او غر سوري کول او هغه زموږ د انجنیرانو لخوا څخه کېدلی چې په دې برخه کې ځینې ستونزې او مشکلات وو، او الحمدلله هغه ټول حل سوي دي. اوس کار په ډېره ښه توګه باندې او په چټکۍ باندې کار روان دی. کار چې دی د بند لاس کار دی، خو بیا هم ډېر کار سوی دی، کار ښه روان دی. اوس تقریبا د 2 میاشتې خو ډېر چې موږ راځو په هفتې کې دلته نظارت کوو، په ډېر تغیرات د کار پوهېږو چې ښه تغیرات پکښې کې راغلي دي او ډېر پرمختګونه راغلي دي. دوی ته دا ډاډ ورکوو چې دا کار به انشاءالله ډېر ژر او په لنډ وخت کې تکمیله کېږي. کار روان دی، په چټکۍ سره روان دی. نور هم موږ کوشش دا دی چې دغه د بند کار نور هم پر مخ لاړ شي او نور هم چټک شي. د یادونې وړ ده چې مخکې په دغه ملي پروژه کې ترکانو کار کوو، خو اوس افغانان په خپله د دې جوګه ګرځېدلي
چې د یاد بند د رغېدو ټولې چارې سمبال کړي. مخکې موږ سره ترکانو کار کول یو ټیم هغه لاړ اوس موږ خپل افغانان ټریننګ شوي دي هغه کارونه چې مخکې ترکانو کول ټول اوس خپل افغانان کوي انشاءالله څه مشکل نشته د په هغې برخه کې د هغوی نه د موږ افغانان خم په مخ وړي په وخت سره هم لګیا دي او اساسي او په صداقت سره کار کوي. که څه هم د بخش آباد بند کارونه ښه پر مخ روان دي خو ولس غوښتنه کوي چې کارونه یې لا چټک شي ترڅو د دغه بند کاسه ورغیږي او اوبه مهار شي. لري چې کاسه یې ورته بسته شي او په دې خاطر باندې چې دا بند برق تولید شي او موږ به دلته د کارخانو د دې برخمن سو او زموږ ځوانانو ته به کار پیدا شي. زموږ ځوانان به د نور همسایه مملکتونو څخه د احتیاج څخه خلاص شي. د ثانیې شاهدان یاست ټوله مطبوعات یې اوري د اوریدونکو په مخ کې زه دا ویلی سم چې اوس فعلا خو پر تونلونو باندې کار شروع دی. موږ امیدوار یو او غوښتنه مو توقع مو خواهش مو د اسلامي امارات څخه دا دی چې د دې تونل لو تر څنګ چې اوس فعلا کار پر شروع دی او د دې تونلو تر څنګ د سړک کار شروع شي او خپل د بند تړلو کار شروع شي چې زموږ اوبه مهار شي. اسلامي مینا وطن آبادو بخولی اسلامي مینا وطن آبادو. د اسلامي امارت هڅه هم همدا ده هر څومره چې ژر کیږي د بند نور نیمګړي کارونه ترسره او د کاسې د جوړېدو کارونه پیل شي. دا خو اول که وګورو زموږ مسؤلیت دی. موږ باید کوشش دا کړی په عاجل توګه چې په سږ کال کې موږ دغه بند تړلی چې دا کمې اوبه عباس راڅخه ولاړې دا سږ کال نه وای تللي. خو بیا هم افغانستان کوچنی ملک نه دی او یو ضرورت یې نه دی لکه څنګه چې وزیر صاحب محترم اشاره ورته وکړل زموږ سړکان کنډو کپر دي د هغه چې مو نورې بناوې کنډو کپر دي بندونه مو د هغه رقم دي سړکان مو د هغه رقم دي. یعنې داسې څه نه وه چې سړي دا ویلي وایي چې په افغانستان کې نو دغه یو شی کوم دغه نه غواړي ترمیم یا مثلا رغېدل او جوړېدل نه غواړي. نو نن موږ چې دلته راغلو خوشحاله یو الحمدلله ډېر پیشرفت شوی دی په کارو کې او خدای دې وکړي چې نورم په دې کې موږ تیزي وکړو تر څو د اصل بند هغه کاسې ته او هغه ته موږ متوجه سو او هغه ته موږ کوشش وکړو چې چونکې دغه بند یو ډېر حیاتي پروژه ده او د فراه د خلکو ډېرې ستونزې له دې سره حل کېږي. نو موږ هم د دې تلاش کې اسلامي امارت ټوله رهبري او موږ د وزارت رهبري چې دا کارونه په ډېر عاجله توګه سره سرته ورسیږي. اسلامي امارات ژوند په بار بار اداره ته ویلي دی چې موږ هر څه آمادګي لرو خو دغه تونلانو کار چې دی چې دا جوړ نشي او تکمیل نشي د کاسې کار نه شروع کېږي په دې خاطر چې هغه د اوبه چې راځي چې د اوبو مخه ونه ګرځول شي اوبه پر تونلانو جوړ نشي بیا هلته د کاسې کار امکان نه لري چې ودی شي ځکه چې اوبه بیا دوی ته مزاحمت کوي اوبه نه پرېږدي چې کار وشي چې د تونلانو کار آماده سو دې ته جوړ شو چې اوبه به تونلان تیري بیا به نو دلته د کاسې کار شروع کېږي هغه کاسه د اسلامي امارت د خوا د مشرتابه د خوا څخه امیر المؤمنین شیخ صاحب د خوا څخه منظور شوی ده خو دغه ته انتظار یو چې د تونلانو کار تکمیل شي بیا به د کاسې کار په ډېر لنډ وخت کې پسې شروع کېږي. خو د دې لپاره باید د شرکت مسؤلین او کاریګر شپه او ورځ یوه کړي د خپل هیواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي ترڅو د دغه بند رغنیزې چارې پای ته ورسیږي. پردي خلک او ملکونه زموږ هیواد نشي آبادولی د ټولو وعدې څرګندې دي چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کوم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قراردادیان دي د هغو سم هم خواهش دا دی چې ورځ خو څه کوي چې باید خپله شپه هم په کار واچي ځکه یوازې فراه نه ده نور ولایتو کې هم دا مشکلات ده. اخلاص موجود ده په ډیر کمو امکاناتو باندې هم د ملک د پرسونل ماشونه اجرا کیږي هم دغه شی
حیاتي پروژو ته بودیجه پیدا کیږي نو دا په تاریخ کې چې څوک وګوري د ساره نه پیدا کیږي چې دنیا هم لاس تر نه نیولې کنه ګرځي موږ په دې متيقن نه یو درېګه امریکایان مخته وګرا کې چینایان را کې روسیان را کې موږ ملک پاوبات موږ عملاً کتلې د روسیان هم دلته راغله وادي کولې امریکایان هم راغله هیڅ ونسل بربادي ما شوه دا ټول په افغانانو باندې منحصر ده چې موږ یو بل تلاسونه سور کو او نور د دې خبرې موږ کشر ده کځوان ده او کسپینګره ده دغه وسل د تاریخ نه موږ باید درس د کوشي افغانان به دا کور جوړي ملي پروژې هیڅ کله په یوازې ځان دی و دولت او حکومت کار نه وي بلکې ولسی همکارۍ ته هم اړتیا لري د فرا ولس د حکومت ترڅنګ په خپلو ملي تجارانو هم غږ کوي چې د یاد بند له رغېدو څخه خپلې مرستې ونه سپموي زموږ د خپل د حکومت څخه نه د اسلامي امارت څخه دا خواهش دی او ارزو مو ده او د ټوله ولس دغه ارزو ده او زموږ د ملي تجارانو څخه چې زموږ د افغانستان داخلي تجاران دي او د خارجي سرمایه گذارانو څخه مو دا خواهش دی چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او زموږ هر څه لرو په افغانستان کې چې زموږ د خلک چې دي د ولس مو د فقر څخه نه او د بیروزګاري څخه نه نجات پیدا کوي